دوستانو مهم موضوع ده چې په بحث وکړو وینا څه شي ته ویل کیږي یا که داسې ووایو چې ښه ویناوال څوک دی دغه وینا بیا کوم څوک ښه کولی شي یا که داسې ووایو چې د ښه ویناوال هغه ځانګړتیاوې څه دي په کومو ځانګړتیاوو موږ کولی شو چې ښه وینا ترسره کړو په سټیج باندې څنګه خبرې وکړو په عام مجلس کې باید څنګه خبرې وکړو او په یو رسمي مجلس کې باید څومره خبرې کوو باډي لنګویج څومره اړین او مهم دی مثال کله چې ته خبرې کوې باید سترګو لید دې چیرته وي څومره په کوم حرکاتو باندې خپل لاسونو ته حرکت ورکړي او دې ترڅنګ باید څوک مخاطب وګرځوي او بله مهمه خبره چې په وینا کې دا ده چې ته باید خپل مخاطب یا اډینس وپېژنې چې ته چاته وینا کوې او د چا سره ته په خبرو باندې بوخت یې د همدې موضوع په اړه راسره په خپرونه کې ښاغلی مصطفی نیکزاد لیکوال او محصل میلمه دی چې ښه راغلاست او سړي ماش ورته وایي نیکزاد صاحب سلام ماشي بخیر راغلی په لومړي سر کې سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته کمال صاحب ستاسو د برنامې همکارانو ته او د ملي تلویزیون د پردې له لارې ټولو هغه کورنۍ میشتو او بهرنۍ میشتو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم چې همدا اوس د تلویزیون له لارې موږ او تاسو په ژوندۍ بڼه ګوري. ډېره مننه کوم. نیکزاد صاحب لومړی به د وینا تعریف کړو چې وینا څه شي ته ویل کېږي که څه هم تعریف یې ډېر عادي دی خو بیا هم چې دواړه بحث ته رادننه شو بحث په همدې مورد باندې وکړو بیا به راشو د ښه ویناوال په ځانګړنو به بحث وکړو. ډېر ښه کمال صاحب لکه څنګه چې پوهیږو وینا ته هر څوک یو جدا او علیحده تعریف ورکوي خو هغه تعریف چې د لیکوالۍ له اړخه یا هم د ژورنالیزم د مسلک له اړوند دی موږ هغو ته یو مشخص تعریف وضع کوو او ځانګړی کوو هغه په دې شکل ده چې وینا په عموم کې د یو ګرایش او یا هم بینش په هکله هغه ذهني برداشت ته ویل کېږي چې موږ یې له یو پیښې څخه اخلو او بالاخره له ځان سره ممکن موافقت او د دې ترڅنګ مخالفت ولري. ښه وینا باید څوک وکړي کوم مهم ټکي باید په نظر کې ونیسي او د کومو شرایطو برابر کس باید وینا وکړي؟ هر چا ته موږ یو ویونکی ویلی شو خو هر چا ته موږ یو ویناوال نشو ویلی دا چې هغه څوک کولی شي ویناوالي وکړي چې له هر څه نه مخکې جرأت له ځان سره ولري د دې ترڅنګ د یو موضوع په هکله باید ډېره ژوره مطالعه ولري ځکه مطالعه هغه څه ده چې انسان ته هغه ذهني او معنوي پیاوړتیا په برخه کې وي چې موږ هغې ته بیا د شخصیت سازۍ یا شخصیت جوړونې نوم ورکوو نو ویناوال هغه څوک کیدلی شي چې اصلا لومړی جرأت ولري دوهم د موضوع په هکله کاره معلومات او مطالعه ولري او دریم د دې جرأت ولري تر څو د خپلو مخاطبینو له پېژندلو وروسته دوی وکولی شي تر خلکو پر خپل پیغام او هغه بینش ورسوي. ښه دا هغه څه دي چې ویناوال که بیا داسې پوښتنه وکړو چې که چیرې غواړې چې تا وینا اغېزمنه تمامه شي باید کومې نکتې په نظر کې ونیسي؟ دا یو د ویناوالۍ په برخه کې ډېر مهم او هغه ارشده برخه ده چې موږ څنګه کولی شو مخاطبین د ځان مینوال کړو او داسې یو وینا ولرو چې په ټولنه کې او د خپلو مخاطبینو په منځ کې ژوره اغیزه او تاثیر له ځان سره پرېږدي. هغه ټکي په لاندې شکل د لومړی دا ده چې ته باید د هغه څه په هکله چې وینا کوې د خپلې کلمو باندې مکمل تسلط ولري. مثال د سټیج تر شا چې ودرېږې د کلمو او د جملو په هغه بیان او هغه نحو او روش چې ته کولی شي په مرسته یې هغه خبرې تر نورو ورسوي په هغه باندې مکمل تسلط ولري. بل دا چې ته باید غږیز تمرین ولري. غږیز تمرین په دې معنا که چیرې ستا په غږ کې هغه لړزه شتون ولري د دې ترڅنګ وایبریشن شتون ولري دغه باید رفع کړي ځکه مخاطبین تل د دې په کوښښ کې وي او د دې په هڅه کې وي چې څنګه وکولی شو هغه معلومات چې موږ اورو اخلو یې اخذ کوو هغه په بشپړ ډول سره په داسې کاره شکل تر موږ راورسېږي چې په هغې کې هېڅ کوم ستونزه او مشکل شتون ونه لري. دریم دا چې ته باید تمرین ډېر زیات وکړي. تمرین هغه څه ده لکه موږ چې مخکیني ورونه چې دلته وویلې د تمرین په هکله یادونه وکړه هغوی دا ویلي چې تمرین او بالاخره ډېر زیات اکسرسایز کولی شي تاسو ته په مختلفو برخو کې کامیابي در په نصیب کړي او وینا هم هغه څه ده چې ته باید هغه زیاته تمرین کړې او له تمرین وروسته دا جرأت او دا انګیزه په تا کې پیدا شي تر څو وکولی شي بیا له هېڅ ډول مشکلاتو سره مخ نه شي. دا دریم او له هغې وروسته باید اراده د دې وکړي چې زه باید یو ښه ویناوال شمه. مطالعه ډېره زیاته ولري له مختلفو برخو کې لکه مثال سیاسي برخه شوه ورزشي برخه شوه اجتماعي برخه شوه اقتصادي دا هغه څه دي چې د ټول د مطالعې په مرسته باندې ترلاسه کیږي او بالاخره له تا څخه د یو باکاپ یا هر هغه کومکي مرستندوی توکي په شکل سره واقع کیږي او بالاخره له تا یو ښه ویناوال جوړوي.
په وینا کې کولو کې اډیانس یا مخاطب څومره مهم دی چې ته باید په دې باندې پوه شې زه چیرې وینا کوم او چاته وینا کوم که داسې پوښتنه وکړو چې وینا په څو ډوله ده او کومه ډول وینا کول یو کس ته کولی شي چې اغېزمن تمام شي او یو کس وکولی شي چې بیا په لویو سټیجونو هم وینا وکړي. بالکل دا چې د ساحل اړخه ویناوالي څومره فرق لري، بیا وروسته د خپل اډینس او مینوالو او مخاطبینو پیژندل څومره مهم دي، دا اصلا برخوري او اړوندېږي تر دې پورې چې زموږ په وینا کې کله کله ولې خلل رامنځته کېږي. مهمه خبره دا ده، هغه دا ده چې یو ویناوال نه پوهېږي چې زما مخاطبین څوک دي او بالاخره چاته وینا کومه. مهمه خبره دا ده چې ته باید لومړی خپل مخاطبین وپېژنې، هغه که د راډیو تلویزیون له لارې وي، هغه په یو درسي ساعت کې که چیرې وي، که په یو درسي صنف کې وي، څنګه وکولی شو مخاطبین لومړی باید مطالعه کړو د هغوی د ذهنونو برداشت د موضوع په هکله او بالاخره د هر هغه څه په هکله چې مونږ یې مطالعه کوو او مونږ یې د سټیج په سر ودرېږو او د دور پورې هغه خپل پیغام رسوو، دا ډېره مهمه خبر ده. او د مخاطبینو پیژندل بله مهمه دغه ده چې مونږ کولی شو دغه د ویناوالۍ برخه سره ځانګړنې کړو، طبقه طبقه یې کړو. مثال هغه څوک چې یو سیاسي ویناوال ده باید له کومو ځانګړتیاو څخه برخمن، یو څوک د سپورتي په سپورت په برخه کې ویناوالي کوي، نطاقي پر مخ وړي او د دې ترڅنګ د تلویزیون یا هم د رادیو د هغه پردې مخ ته راځي او ویناوالي کوي، دا هم ډېره مهمه ده. او د دې ترڅنګ اجتماعي برخې دي، فرهنګي برخې دي چې موږ ټولو کې د اډینس او مینوالو پیژندل دا هغه څه دي چې ستا د ویناوالۍ هغه محتوا ځانګړې کوي. په ټوله کې که درته ووایم مثال تا ته دا جرأت درکوي تر څو ته لومړی خپل مخاطبین وپېژنې، له هغې وروسته د هغوی د ذهنونو برداشت وکړې، د هغوی هغه کوم معنوي غوښتنه چې له تا څخه ده هغه په بشپړ ډول سره ته مطالعه کړې او ستا د ویناوالۍ په قوت کې یو رغنده رول ولوبوي. د وینا کولو کې د انسان ظاهري جوړښت که وښیي څومره اړین او مهم دی، باید کومه جامه یې اغوستې وي، څنګه باید خپل ځان برابر کړی وي، او دې ترڅنګ باډي لنګویج موږ ورته وایي هغه څومره اړین او مهم دی چې باید څنګه حرکات وکړي، که د سټیج په سر وینا کوي، که د ټولګي مخکې وینا کوي، که ټلویزیون کې وینا کوي، باید هغه د لاسونو حرکت، د سترګو حرکت څنګه منظم کړو او دغه څومره اغېز لرلی شي په مخاطب یا اډینس باندې. دا چې مونږ دوه ډوله ژبې لرو، یو هغه ده چې غږیزه ژبه ده چې مونږ پرې غږیږو، او د دې ترڅنګ بل بدني ژبه ده یا هغه څه ده چې د فیزیک په مرسته یې مونږ خلکو ته یو پیغام پرې رسوو چې هغې ته په انګلیسي کې بیا باډي لنګویج ویل کېږي. هو باډي لنګویج او د دې ترڅنګ آی کنټاکټ یا دغه کوم د سترګو تماس له مخاطبینو سره چې دا ډېر مهم ده. د یو څېړنې په اساس چې اوس د ژورنالیزم په ډګر هغه کوم محققین او کوم د دکتورا خواندان خلکو چې ترسره کړي دي، دا یادونه یې کړې ده چې د مخاطبینو ته د پیغام په رسولو کې 80% ستا باډي لنګویج او د دې ترڅنګ ستا د هغه سترګو تماس چې په مستقیم ډول له مخاطبینو سره دی دا ډېر رغنده پیغام لري، او 30% ستا محتوا ده، ستا هغه څه دي چې ته یې د کاغذ په شکل ځان سره لیکې او تر نورو پورې یې رسوي. دا چې د مخاطبینو له مطالعې وروسته موږ څنګه کولی شو د باډي لنګویج په مرسته باندې ته دوی پیغام ورسوو، هغه دا ده چې دلته باید احساسات دخیل نشي. مثلا کله چې مونږ غواړو د یوې موضوع د بیان لپاره د سټیج تر شا راځو، هغلته نه یوازې دا چې مونږ ساکنه پاتې شو او خبرې په دا شکل تر نورو ورسوو چې اصلا هیڅ اغیزه ونه لري. باډي لنګویج دومره مهمه ده چې کولی شي ما مخکې م یادونه وکړه چې 80% ستا د مخاطبینو په جلب کې مهم رول ولوبوي. که چیرې مونږ په یو ستر سټیج باندې وینا کوو او زمونږ د سترګو دغه رابطه یا آی کنټاکټ له مخاطبینو سره په داسې شکل وي چې مونږ ټول تر پوښښ لاندې ونیسو او هر یوه ته جلا جلا وګورو، نو دا کولی شي زمونږ مخاطبین زمونږ مینوال کړي او بالاخره زمونږ وینا ته تر پای پورې غوږ ونیسي. او بله یو څېړنه چې شوې ده هغه دا چې په هره وینا کې که هغه په سټیج په سر کېږي، که په درسي صنف کې کېږي او په هر هغه محل کې کېږي چې هغه د ویناوالۍ لپاره ځانګړی شوې ده، ستا مخاطب هیڅ کله له 10 دقیقو زیات تا ته توجه نه کوي. هغه نهایت 10 دقیقې، له 10 دقیقو وروسته د دوی فکري او ذهني تمرکز ستا له وینا څخه اوړي. خو دلته مهمه دا ده چې موږ کومې طریقې، کوم فکټورونه او د دې ترڅنګ کومې هغه کړنلارې په لاره باندې واچوو تر څو له 10 دقیقو وروسته هم دوی زموږ له وینا څخه خسته نه شي. نو زه په جرأت سره ویلی شم چې 2 فکټورونه، یو عاطفي اړیکه او د دې ترڅنګ ذهني اړیکه، چې بیا هم دلته ما د هغه باډي لنګویج او آی کنټاکټ بحث مطرح ده چې د دې په مرسته موږ کولی شو دوی راجلب کړو. یعنې یوازې د محتوا، یوازې د پیغام او هر هغه څه چې لیکل شوي دي د قلم او کاغذ پر مخ باندې، د هغې په مرسته موږ نشو کولی چې دوی ځان ته راجلب کړو او بالاخره اډیانس د دې په نامه ونوموي چې زموږ وینا ته تر پایه پورې غوږ ونیسي. ځینې کسان ولې د سټیج په سر وینا نشي کولی یا د ځینې کسانو مخکې وینا نشي کولی؟ اصلي علتونه یې چی دي؟
دا چې په وینا کې ځینې وخت خلل رامنځته کیږي یو ویناوال نشي کولی هغه څه چې له ځان سره په ذهن کې شته په زړه کې شته خو نشي کولی د خولې په مرسته یې تر نورو ورسوي هغه ځینې مشکلات دي. لومړی دا چې دوی تمرین نه لري. که چیرې دوی په کور کې او د دې ترڅنګ په ټولنه کې له خلکو سره د ټولنیزو اړیکو په لړ کې داسې وینا وکړي چې یو مشخصه محتوا ولري. یو خو دغه ورځنۍ اړیکې دي چې هر چا سره یې موږ پالو. دې ته موږ وینا نشو ویلی ځکه وینا به د یو مشخصې سوژې او مشخصې او ځانګړې موضوع په کړي. لومړی دا چې تمرین لري. دوهم د برنامې د ځانګړې شوې ژبې په هکله دوی مکمل تسلط نه لري. مثال لکه دا برنامه ده ستاسو برنامه د افغانستان 2 ملي ژبې چې دري او د دې ترڅنګ پښتو ده په لړ کې رانیسي. که موږ داسې یو څوک را دعوت کړو دې برنامې ته چې په دغه 2 ژبو باندې مکمل تسلط ونه لري هغه که نطاق وي او یا د دې ترڅنګ هغه څوک چې برنامې ته میلمه کیږي مکمل د ژبې باندې تسلط ونه لري نو دلته حتما خلل رامنځته کیږي او د هغوی د فشار او بالاخره د ذهني هغه زحمه د ذهني اختلال لامل کیږي. دا دوهم علت. او دریم علت دا کیدلی شي چې دوی اصلا د هغه ادبي طنزونو ادبي شعرونو او د شعر اړوند یا هم د ادبیاتو اړوند له هغه هنرونو سره دوی بلدتیا نه لري او د خپل غږ د توازن نه ساتل. مثال موږ په ویناوالۍ کې ځینې داسې هر چیرته چې موږ وینا کوو نو د ځینو ښو خبرو د ادا لپاره موږ ضرور ده چې په خپل غږ کې لوړوالی او ټیټوالی منځته راولو. که چیرې د دوی په وینا کې دغه څه شتون ونه لري نو موږ ویلی شو چې د دوی هغه وینا به بېمزې وي او وبه نشي کولی هغه څه چې دوی سره په ذهن کې شتون لري تر نورو پورې ورسوي. دا یې بل علت کیدلی شي. او یو عمده علت چې هر کله ویناوال ورسره مخ کیږي هغه په ځان باندې د فشار منل دي. دوی دا انګیري او ځان سره دا فکر کوي چې موږ به مثال که د یو سټیج مخ ته لاړ شو د یو سټیج تر شا ودرېږو موږ به ونه شو کولی هغه څه چې موږ سره شته تر نورو ورسوو بالاخره زموږ د تحقیر او زموږ د سپکاوي لامل به وګرځي. نه لومړي سر کې اقدام ضرور ده. لکه موږ داسې په تل دا وایي چې هتلر داسې یو ویناوال و چې د نورو ویناوالانو لپاره په نړۍ کې اوس الګو ده. هغې له کوم ځایه راپیل کړ هغه هم په لومړي سر کې له ځینو ستونزو او مشکلاتو سره مل و. داسې څه و چې هغه به ځنګل ته تللو بالاخره له کاڼو او د دې ترڅنګ له ونو سره به خبرې کوي. له همغه ځای څخه پیل بیا تر لویو سټیجونو پورې چې مثال رادیو تلویزیون ده مطبوعاتي کنفرانسونه دي د دې ترڅنګ په سترو شوراګانو کې غږېدی. دا هر هغه څه دي چې موږ ته کولی شي د ویناوالۍ په برخه کې قوت را په برخه کې او دغه ټکي چې ما یادونه وکړه که ته له دې څخه صرف نظر وکړو تمرین پرې وکړو زحمت پرې وباسي نو بیا به له دغه مشکل څخه موږ هېڅکله هم په زحمت نه شو. ډېره مننه. کوم یو څه چې ډېر اړین مهم دي ښاغلی نګزاد صاحب هغه د ماشومانو سالمه روزله ده. که یو ماشوم ته د ماشومتوب نه د ښوونځي له دورې څخه دغه د ویناوالۍ یا د ښه ویناوال هغه کومې ځانګړنې وښیي یا ده ته جرأت ورکول شي یا ده ته د وخت ورکول شي چې پیل په سر خبرې وکړي یا د یوې موضوع باندې خبرې وکړي. هغه چې کله پوهنتون ته ځي هم په ډېر اسانه توګه کولی شي چې د خپل محصلینو مخکې خبرې وکړي د استادانو مخکې خبرې وکړي. حتی په پوهنتون کې موږ داسې محصلین لیدلي دي چې دوی یوه پوښتنه نشي کولی د استاد څخه د خپل درس اړوند پوښتنه نشي کولی. په سیم کې مثال چې خپل ټولګیوال څخه د هغې څخه د شرم احساس کوي او د دا جرأت نشي کولی زه د استاد څخه یو پوښتنه وکړم او اقلا دی بشر ضرورت هم لري چې دی په داسې کې ستونزو مشکلات لري خو د پوښتنې کولو جرأت به نه لري. څومره اړینه مهمه ده چې موږ دغه د وینا کولو فن د ښوونځي له دورې څخه ماشومانو ته وښیو. مور پلار یې باید ورته وښیي او خپل ماشوم جګ کړي چې ووایه زویه نن په د یو مشخصه موضوع ماته بحث وکړه خبرې وکړه فکر وکړه چې همدا اوس په ټولګي مخکې ولاړ دغه د مور پلار هڅې او د ښوونځي د استادانو هڅې څومره اړینې او اغېزمنې ته امیدلی شي. دا مونږ په صراحن که نه صراحتا دا خبره مونږ کوو چې د یو ماشوم لپاره له هر څه نه مخکې لومړنی ټولګی او روزنتون چې ده هغه د هغې خپله کورنۍ ده چې په دې کې بیا ډېر زیات سهم مور ته او پلار ته او بیا هم د دوی دواړو په منځ کې ډېر زیات سهم موږ باید مور ته ورکړو. کله چې ماشوم دنیا ته راځي له هغه ابتدایي پالنې وروسته دی باید ټولنې ته دخیل شي. ټولنه د ده لپاره لومړنۍ ټولنیزه هغه اجتماع چې ده د ده خپلې کورنۍ دي هغه ورور ده خور ده د دې ترڅنګ مشران دي او کشران دي چې دی باید ورسره اړیکه وپالي. د کور د کار په کړلو کې له هر څه نه ډېر د مور لپاره اړین خپل ماشوم ته له حده زیات توجه کول دي. مثال باید دوی ته ذهني پرورش ورکړل شي. ذهن باید په داسې پراخه توګه باندې هغه ته وده ورکړل شي چې هېڅکله بیا د ډار او یا هم د داسې مشکلاتو احساس ونه کړي چې وروسته بیا ونه شي کولی وینا وکړي د خلکو په وړاندې اړیکې وپالي خلکو سره حتی ستړي مشي وکړي. دا ټول په دې شکل له لومړي کور څخه دوی باید
داسې یو روزنتون او داسې یو پلان په نظر کې ورته ونیسي چې د کورنۍ له غړو سره سم سالم ارتباطات برقرار کړي. له هغې وروسته د مکتب په دوره کې باید خپل زوی ته دغه انګیزه او دغه روحیه په مغز کې ورکړل شي چې زویه ته کولی شي یو ښه ویناوال شي، ته کولی شي پر نړیوالو سټیجونو باندې وغږېږې. نن که چیرې ته د مکتب د نرسرۍ په صنف کې یا په لومړي صنف کې سبا له تا څخه یو لوی شخصیت جوړېدونکی دی، نو همدغه ورځ ده چې ته باید اقدام وکړې او ته باید یو اغېزمنه وینا وکړي. او ستا کمال صاحب ستاسو د دوهم سوال په ارتباط باندې چې ولې یو څوک نشي کولی حتی د خپلو ټولګیوالو په وړاندې هغه څوک چې ده سره یې لسګونه کلونه تېر کړي دي په یوه ټولګي کې د مکتب له لومړي صنف څخه رانیولې بیا تر 12م صنف پورې دوی سره پاتې شوي دي، خو چې د سټیج مخې ته راشي یا هم د ټولګي مخې ته راشي دوی نشي کولی وینا وکړي په عموم کې. دا ستونزه یې زه په صرف غواړم په یوه ټکي کې راټوله کړم، هغه دا چې دوی له اجتماع څخه لرې پاتې شوي دي، دوی له ټولنیزو اړیکو څخه ډېر لرې پاتې شوي دي. دا مونږ تل وایو چې د انسان چې هر څومره ټولنیز اړیکې زیاتې وي په همغه اندازه د انسان شخصیت پیاوړی وي او د دوی زیاتې اړیکه کولی شي ده ته هم په مادي لحاظ باندې هم په معنوي لحاظ باندې هم په مادي لحاظ باندې بشپړ قوت ور په برخه کړي. نو زه غواړم د خبرې راټولې کړم او دومره ووایم چې هغه څوک چې نشي کولی وینا وکړي هغه دوه فکټوره دي. لومړی دا چې دوی تمرین نه لري، په دوی کې انګیزه او روحیه شتون نه لري او د دې ترڅنګ دوی له ټولنې او هغه ټولنیزه اجتماع څخه لرې پاتې شي. ډېره مننه کوم. پیغام مو څه دی، څه ویلی هېوادوالو ته، ځوانانو ته او په ځانګړې توګه هغه کسانو ته چې په همدې برخو کې کار کوي او دوی به په خیر راځي، اوس به محصلین وي، دوی به د ښوونځي شاګردان وي، دوی به یو لوی لوی سټیجونو ته ځي او دوی به کولی شي د افغانستان راتلونکي آینده د دوی په لاس کې شي. بالکل موږ تل دا خبره کوو او دا رښتیا هم د 100% ځوانان باید په دې قانع واوسیږي چې د دې هیواد جوړونکي به رښتیا هم موږ واوسیږو. ځوانان لومړي سر کې اقدام کول پکار دي، ځان ته یو غیبي انګیزه ورکول پکار دي او د دې ترڅنګ هغه ځوانان چې اوس وخت کې له هیواد څخه په تیښته دي، له هیواد څخه په تلو دي، نو زه لنډ پیغام دا وایم چې دوی د کوښښ وکړي په خپل هیواد کې د پاتې شي، له هغه خپلو کمو امکاناتو څخه د ډېر زیاته برخه واخلي او د دغه هیواد په جوړولو کې سهیم واوسیږي. او بیا په ځانګړې توګه هغه څوک چې د ژورنالیزم ډګر ته راځي بیا یو ویناوال او نطاق ته جوړیږي، نو زه دغه پیغام ورته لرم چې ژورنالیست اصلا د ملت او د دولت ترمنځ د پول ارتباط لري، نو د دغه ارتباطي پول په حیث باندې چې کله دی واقع کېږي نو دی د ډېر کوښښ وکړي تر څو له هر څه نه مخکې صادقه واوسیږي، رښتینی واوسیږي، ملت د دولت په وړاندې او دولت د ملت په وړاندې دروغجن معرفي نه کړي او داسې یو ویناوال له ځان څخه جوړ کړي چې بالاخره په ټولنه کې له هغه معنوي ارزښت څخه برخمن شي، خلک د دوی قدر وکړي او وینا ته یې دومره خلک په تمه وي چې حتی مخکې دوی فکر هم نه وکړي. ډېره مننه کوم او قدرمن ورور مصطفی نګزاد چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو په چار کې بریا وغواړم.